څنګه زده کړه کارونه والا که ولا ورور جانه عمر ماما سره مې وکتل زړه مې دی چې هغه 5 جري به ځمکه ترېنه ونیسمه په اجاره باندې دلته زما دا د ملا درد تکلیف هم دغه شوی دی او په دې اراده یې نیسمه چې بیا راسره لږ لږ لاس واړوئ صحیح ده لاس ورسره واړو که ظلم هلکان خو شته لاس ورسره انشاءالله واړو چې ورندار دې مریضه ده او روزګار هم دغسې ورځ تر بله دی نو زه شکر دی چې وریرونه مې غټ دي نو کله کله به ته هم راسره یو لاس پکې اړی نو همدغسې نور خو بل کار نشته دی مجبوره یو نو صحیح ده ښه خبره ده دغه یې که وینې سره السلام علیکم وعلیکم السلام چیرې دی پلار ذکریا اکان سره خبره کړه سبا هم بل سبا زه ایران ته وای ذکریا هلکان سره خبره وکړه چې بل سبا ایران ته ځي ته منډه که غږ کوه خپل ته راشه ته سم خبر خو یې سره ونړې زر ځه لکه وروره دا خو ښه خبره ده چې ایران ته ځي لاړ دې شي اجازه ورکړه خدای به وس راکړي مخکې به یې ولیږو که خارج ته لاړ یو پرې قبولي واغسته دا ژوند به دې جوړ شي دا قبولي د خارج خبرې ماته مه کوه اوسه پورې یو نفر هم نه دی ویلی چې دغه دی ما زوی لاړ او تېنه خوشحاله یې په شته زامنو کې مې بې زامنو کومه ګوره وروره دغه وراره چې دی دا تکړه هم دی دلسوز هم دی هره خبره مني زه د دې طرفدار یم چې دا لاړ شي خارج ته دا به زموږ او ستاسو دپاره بهتره وي راتلونکی به جوړ شي ګوره وروره دا خبره صحیح ده دغه هلکان دی چې دغلته د ما لاس پې سپک ده د ما د کنټرول لاندې دي همدلته ما سره دي او ته هم د ده طرفدار او ته وایې دا ولېږه خارج ته دې څه وخت مخکې هم راته ویله چې ما ولېږه جرمني ته او چې ما ولېږه فرانسې ته او دغه راته ما غوږونه یې ټول خوړلي خو اجازه نشته چې لاړ شي نو ولې په دې چې ډېری خلک زه ګورم ما ته یې سمه خبره ونه کړله زامن نه هېڅ سمه خاطره نه لري چې لاړ شي وایي والا زوی زنګ نه وهي زوی دې ما تلیفون نه وکې کوي نو دا به هم دغه رقم یې که نه بیا به سرګردان او سره پاتې دلته ښه دي د لاس لاندې مې دي ولې داسې ګوره دا خلک ټول هم داسې فکر لري هلته راته نصرت وایي چې ولا دومره خلک په دریاب کې ډوب شول رښتیا وایي که نه دومره خلک په واوره کې مړه شول دومره خلک معتاد شول خو هر څه ټول خو داسې نه دا خو ماشاءالله تکړه هلک دی بااستعداده دی هره خبره دې مني دا خبره زه منمه که ځي ګوره ته وایي دا ولېږه حتما دی به قاچاقي ځي قاچاق لارې تا ته معلومې دي ما ته معلومې دي نورو خلکو ته په دې قاچاق لاره کې څه ځوانان بیچارهګان میانو د خوراک شو څه په واورو کې مړه شو څه پولیس یې وویشته مقه خبره ده ګوره نو دا څنګه ته په مالېږي بخت کېدای شي بخت کار وکړي په اول چانس یې خدای ورسوي کلته په کار باندې ولګېدو همدې وطن ته پیسې راځي موږ به په آبادي که خوښه دي خو ما مه مجبوره کوه زړه دې کېږي نری نری وبېلېږو د خیره دغه بسم الله به خو وکړو یو ځای نه بیا قرض را قرض کړو خو دغه هلک زړه دې کېږي چې لاړ شي داسې نه موږ نه پردی شي خبر نشته نه ګوره دا هلک داسې نه دی ګوره ته خو وایې او ما مجبوره کوي دا ولېږم ته مې مرور تا خبر هم نشم غورځولی نو څه وکړم اولاد دی نو څنګه دا زه ولېږم خارج توکل په خدای که اجازه ورته ورکړه بس سبا نه بل سبا دې انشاءالله حرکت وکړي زه یو چانس ورکړه اراده یې کړې ده زما غوږونه یې وخوړل که نه هر وخت را خوشي دا زما وړو ته وایي چې کاني خیر دی ته کاکا ته ووایه تا ته یې ویلی نه شي درنه ډارېږي پرېږده ارمان یې دغه دغې کړی دی اجازه ورکړه چې ځي زه به چورت پکې ووهم پوه شې بس د خیره سره جامې مامې دې تیاروه صحیح دی او ورشه ملګرو ته دې ووایه ورته چې تلئ زه در سره صحیح دی لاړ شم الله به هم دغه حالات نه وباسي السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر بخیر یې؟ جوړ شکر
شکر دی خیر چیرې تکلیفونه دې اوس څنګه دي ښه دی والا ښه دي څنګه ذکریا خو کوم رابطه نه ده شوې ذکریا خو نوم مه اخله ټول د تا د لاسه دغه تله دی او دا اوسه پورې دی تله دی ورک دی او دومره خبرې نه دی راغلی دا چې په دې لارو کې دې زنګونه وهل چې هله چې پیسې راولېږه قرض وام که دنه واخله هغه نه واخله قرضدار او تباه وګوره یې کړمه او هلته سړی ورسېده تر اوسه پورې ده بیا د ما خبر وانغست چې کله ورسېده او په کار ولګېده ده یو زنګ ماته ونه وهه د همسایګانو زامنو سره خبرې کوي په تلیفون چې زه ورځم چې د ما دا قواره په تلیفون کې وګوري تصویري زنګ یې وهلی نو وایي د هغه ته وایي بند که دا زه نه پېژنم څوک ده دا ټول د تا د لاسه ښه دی ښه دی ښه دی خیر دی وروره او ژوند به هم ښه شي ژوند ښه نه شو د هغه نه پسې بدتر شو والله وروره ما خو غوښتل چې راتلونکی مو جوړ شي زه څه خبر وم چې د اغېزې دغسې یوه هوا ده چې داسې تنکي ځوانان پکې دغسې پردي کېږي ما سره خپله رابطه اوس نه کوي یو ورځ مې ورته خالي دومره وویل ما ته ویلې چې بیا ما ته نه زنګ وي او نه زه تا پېژنم ښه کار در باندې کړی دی ما ورته نه ویل چې نه لېږم او نه دا ولېږه چې ژوند به م جوړ شي اوس احمد وایي چې زما پیسې راکوئ که نه ریڅه در باندې کوم بس دغه تا ده په اوس ته یې ورکړه که نه په ما دې سړی لېږه اوس پیسې پیدا کړه ته ورې په قرضونو خو که ډوب ډوب کړم الله دې په رحم وکړي زه خو خلکو ته وایم په دې کلي کې په جومات کې مې بللو چې خدای او قرآن ته وګورئ تنکي اولادونه مه لېږئ په دې لارو باندې خارج ته چې ویلېږي بیا د خارج په هغه هوا باندې چې هغه یې مخته شي بیا نه پلار پېژني نه مور پېژني نه کلی نه ولس پېژني په ځای دی چې زموږ ژوند ښه شي نور یې پسې در په دره کړو وړکی را غټ که غټ یې که ځوان که همدغسې یوه وای په سر کې راشي ما ولېږه خارج ته دا یې خارج دلته خو ښه د کنټرول لاندې مو د لاس لاندې مو دلته د ما نه دی د بې اجازې د کور نه بیرون وتی نه شو اوس د ما تلیفون نه وکې کوي وروره اوس خو بله لاره نشته دی مجبور یې هغه زما ویلی خرڅه کړو زه به کالي دلته راوړم چې د خلکو د قرضونه خلاص کړو چې نور شرمېږو بیخي مجبوره یم نو بله ورځ هم سړی راغلی و کور ته بله ورځ هم ګلبدین راغلی زنګونه یې وهل وایي دا تلیفون نه وکې کوي ته خو د قناعت ورکړه که نه خو ما پسې راځي قریبه د میخان ښکول قناعت پوهېږي نه که نه ما ته ګوره احمد ما ته دومره خبرې وکړلې وې عریضه دواړه یو ځای شوي وو نو مونږ خو په دې خاطر وکړو چې الله زمونږ د مخه رڼا کړي ډېره غټه اشتباه مو وکړله ډېره غټه اشتباه قرضداران مې دې ملامته موږ سره ښه کړي دي بد خو یې نه دي کړي که ښه یې کړي دي نه خو دوی ته خو زه ملامتیا نه اچوم زموږ د خپل بخت ته زه ملامتیا اچوم چې ولې موږ داسې یو غلط اقدام وکړو دا تنکی ځوانم کشکې زه خپله تلی وی ته تلی وی که نه خپل وطن دی خپل کور دی خپل ژوند دی وی د کور ګټه و د لاهور ګټه ګل ګلزار وطن ځانم پکې در په دار اوس به د کور نم پکې خلاص شو دا خو ټولې تا د لاسه ما خو ویل چې نه لېږو نه لېږو نه لاړ شه ژوند به جوړ شي نه لاړ شي داسې وشي آخر هم دا رقم ژوند خو جوړ نه شو تباه یې کړو تباه چا چې د مور دعا پرېښوده هغه د خدای د رحم نه بې برخې شو قاچاقي لارې د خوبونو نه د قبرونو لارې دي د وطن د ننه پاتې کېدل لږ سخت دي خو عزتمند دي